اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. راغلی یم چې دلته د هیواد ملي تابعیت یا الکترونیکي تذکره ترلاسه کړم چې خوشبختانه تذکره مې په ډېر اسانۍ سره ترلاسه کړه. دا چې تذکره د هر افغان هویت ده، نو د دې ترلاسه کول په هر افغان باندې لازمي ده. د سروبي ولسوالۍ د خلکو لپاره د خوشبختۍ ځای ده چې زموږ ولسوالۍ ته د الکترونیکي تذکرو دفتر راغلی او موږ کولی شو چې په کمه موده بغیر له کوم ستونزې څخه خپله تذکره ترلاسه کړو. پخوا وخت کې چون دلته د تذکرو دفتر موجود نه و، خلک خورا سیاسرې ماشومان سپین ږیري خورا په تکلیف به ول. دا چې د کابل ولایت ته تلل یا ننګرهار ولایت ته تلل د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره، نو خوښ یو چې د تذکرو دفتر دلته راغلی او موږ بغیر له کومې ستونزې او ډېر په اسانۍ سره دلته خپل ملي هویت ترلاسه کولی شو. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام ده چې را دې شي خپل د افغاني هویت خلکو ته ثابت کړي، ځان ته ثابت کړي چې زه افغان یم او خپله ملي هویت تذکره ترلاسه کړي. دلته چې موږ د برقي تذکرو لپاره راغلي، دا زموږ لپاره ډېر ښه سهولت دی. موږ به مخکې تللو کابل ولایت ته، هلته به موږ ته کله نوبت رسېده کله به نه رسېده. مخکې بس یو شخص ده کاغذي تذکره بس درلودله، هغه بس یو بول عمده کړله له مابینه تلله. نو اوس کله چې دا برقي تذکرې رامنځته شوي دي، دا په ټول افغانستان کې دا ډېر سهولت ده. یو خو چې دا برقي تذکره د دې لپاره ښه ده چې د پاسپورټ جوړی هم مشکل نشته. په دولتي ادارو کې څه ده ډېره ګټه کوي. موږ او تاسو خو د دولتي کارمندان هر ادارې ته چې ورته راکړه تذکره درک تذکره کې هم څه د کاغذي وس د زیاتره ادارو کې نه مني، وراکه د برقي تذکره درک چې برقي تذکره ورکه دا د سمانه لري لکه یو شناخته کارت. تذکره مې واخیستله، هغه مخکې تذکرې چې وي خراب شوې، هغه کاغذ یو دا ښې تذکرې دي، دا هغه دي کلکې دي او بل دغه باندې هر ځای ته تللی شو. مثال که سعودي ته ځې او کار خوازي لپاره پاسپورټ لپاره دا شي و دلته دا اسانتیا موږ ته په دې پیدا شوه چې مصرف هم نه کېږي او دا ځای ښه څه موږ ته. مخکې به یا لغمان ته تلو یا به کابل ته تلو، هر سړی په خپل ولایت او خپل ولسوالۍ ته